ویستله ګایز راځئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورستاسو ملګری احسان الله ملګرو. تاسو به د ډاکټر پوزي دغه ویډیو کتلی او دغه ویډیو درته زه پلی کوم چې ډاکټر پوزیا په لندن کې چې ملګرو د هغې باډي ته وګورئ، هغه ټوله لغړه چې ده هغه ټوله ځان ښودلی دی ملګرو. مونږ بار بار دې پسې دغه ویډیوګانې کوو چې یاره زمونږ دا ویډیو به دوی ته ورسي او دوی به دغه غلط کار پرېږدي. دغه انګریزانو په ملک کې دغه انګریزانو ته خپل چې کوم چیسټ کومه باډي ده هغه د هغې دغه هر څه چې ویستل ملګرو. نو مونږ ډېر زیات خفه شو چې یاره زمونږ یو پښتانه راپاسي د افغانستان ده او هغه په بهر ملک کې چې دی دغه انګریزانو ته ځان شو کوي، دغه انګریزانو ته چې دی نو ټوله لغړه بربنډه ګرځي. نو آیا دغې ډاکټر پوزیې ته زه وایم چې یاره تاسو دغه حرکات پرېږدئ، ولې چې په سوشل میډیا تاسو یو ښه میسیج ورکوئ، تاسو یو ښه پازیټیو خبره کوئ. نو چې ته دغه ډیډ باډي ښکاره کړې نو هسې ته ووایې چې نن سبا یولله به ته څه میسیج ورکړې، آیا ستا نه به څوک څه زده کړه وکړي. هغه زما خویندې میندې چې کومې په کور کې هغه ستا د ویډیو ګوري، هغه به ستا د ویډیو نه څه زده کړه وکړي. یا هغه زما وروریان چې کوم په سوشل میډیا باندې کار کوي یا چا سره په لاس کې موبایل وي، هغه چې هغې له چې ستا د ویډیو له راشي نو هغو په مزغو به کم اثرات راځي. نو ډاکټر پوزي ته زه دغه درخواست کوم، آیا زما د ویډیو ډېرې زیاته شیر کړئ چې دغه ګنده ویډیوګانې پرېږدي او په آیا څادر دې په سر کې دا فحاشي دې پرېږدي. نو ملګرو دغه ویډیو در سره پلی کوم، راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ او یو ځل بیا هم چې دغه غلطې ویډیوګانې مه کوه، دغه غلطې کنځلې مه کوه. نو راځئ ملګرو دا ویډیو بس دا ده چې تاسې همیشه ویلې ما نه زه به کمیس پرتوګ باسم، نن هغه ورځ راغی د کالی یې ویستله. ګایز راځئ، دا مې نوې بکیني ده دوستانو. ګي کوو مونږ سویمینګ هم کوو، مونږ خپل ژوند هم لرو، دا نه ده چې عمر ټاکو کوي ټوکو کوي، لږ په سبقو په آرټ هم سوچ وکړئ. 2 دقیقو کې سهار راغلی و بیا مې ویلې چې هغه څه شو نو ګاډ آن ډیوټي مړه کېنئ لګاتې ځانونه هم شرمولی دي. ایوری ډے کریوینګ پرېږدئ چې لږ آرټ هنر فن ته کارونه وکړو، خدمتونه وکړو. زما موبایل کې چارجر ډېر نشته خو چې څومره مې بس تاسو ته به زه خپل ځان دروښیم. زر زر شیر کړئ دوستانو، ډېر ټایم نشته، نه زه دلته لایف ته راغلی یم نه ټکولو مکولو ته راغلی یم.